دوستانو نننۍ ویډیو کې یو کلنې ویزه کینسلیشن په اړه خبرې کوو چې د ویزه به څنګه کینسل کوي، کینسل کیږي او کنه، او په څو باندې به کینسل کیږي، د دې فیس څو دی. ماته بعضې پوښتنې راغلي ویل چې ماته یو چا ویلي دي چې ته چې یو کلنه ویزه کینسل کوې نو 4000 درهم پرې راځي. دا خبره به حقیقت لري او کنه؟ نو هغو کسانو لپاره هم دغه ویډیو ضروري ده ځکه چې لږ تاسو د سوچ فکر ښه شي. نو راځو ډایرکټ ویډیو ته. ګورئ دوستانو، یو کلنه ویزه چې کم چا لګولې ده په تاسو کې، که چیرې تاسو بله کمپنۍ کې یا بل ځای کار پیدا کړي، هلته پخه ویزه لګوئ 2 کلنه، نو دغه ویزه چې کینسل کول غواړئ لاړ به شئ جوازاتو ته، آنلاین جوازاتو ته البته. نو هلته به لاړ شئ، خپل پاسپورټ او دغه به درسري آی ډي هغه به ورکړئ. په څو ساعتونو کې ستاسو ویزه کینسل کیږي. د کینسلیشن فیس 168 درهم دی، 4000 درهم نه دی ښه، 168 درهم د جوازاتو خپل فیس دی د کینسلیشن. کله مو چې هغه کینسل کړه نو دا پرچه به در سره واخلئ، بل ځای چې چېرته ویزه لګوئ انشاءالله بل ځای کې به تاسو ته بیا 2 کلنه ویزه ولګېږي. دومره پکې غټ څه نشته چې تاسو ورته په تشویش کې وئ. سمه ده؟ مننه.